د 1994 کال د مارچ په 23مه یعنې له نن څخه شاوخوا 10 کاله مخکې د ایرفلوټ 593 الوتکه په مسکو کې چمتو کېده چې هانګ کانګ ته الوتنه وکړي. شاید فکر وکړئ چې د ایرفلوټ شرکت روسای و نو الوتکه به هم روسي وه، خو نه، دا یوه نوې ایرباس A310 الوتکه وه. د دې الوتکې پیلوټ اندري ویکتوروویچ دانیلو 40 کلن و چې له 9500 ساعتونو څخه زیاته د الوت تجربه لرله. مرستیال پیلوټ واسیلیویچ پیسکارو 33 کلن و چې هغه هم له 5800 ساعتونو څخه زیاته د الوت سابقه لرله. دا یوه اوږده الوتنه وه، یعنې 14 ساعته. له همدې امله یو اضافي مرستیال پیلوټ هم ورسره و چې نوم یې یاروسلاو کودرینسکي و. کودرینسکي هم 8940 ساعته تجربه لرله او دنده یې دا وه چې که اصلي پیلوټ یا مرستیال ستړی شي مرسته ورسره وکړي. په دې الوتکه کې یو بل پیلوټ هم و، د بارون الوتنو پیلوټ ولادیمیر ماکروف چې یو تجربه لرونکی پیلوټ و، خو د مسافرو په منځ کې ناست و. یعنې په الوتکه کې 4 پیلوټان و، 3 رسمي و او یو غیر رسمي و. خو الوتکه بشپړه ډکه نه وه، یوازې 15 مسافر یې لرل. کله چې الوتکه له مسکو پورته شوه 2 ساعته وروسته دانیلو یعنی اصلي کاپتان له خپلې څوکۍ پورته شو او مرستیال پیلوټ کودرینسکي ته یې وویل راشه لږ زما پر ځای کښېنه، غواړم لږ ویده شم. کودرینسکي د کپتان پر څوکۍ کښېناست او دانیلو د مسافر برخې ته لاړ او هلته ویده شو، ځکه ډېر ستړی و او غوښتل یې 1 یا 2 ساعته استراحت وکړي، بیا بیرته راشي او کنټرول په لاس کې واخلي. کودرینسکي چې د کپتان پر ځای ناست و ډېر تجربه لرونکی پیلوټ و او یوازې په ایرباس A310 کې له 1000 ساعتونو زیاته تجربه لرله، نو دا الوتکه یې ښه پیژندله. جالبه دا وه چې د کودرینسکي 2 ماشومان هم په الوتکه کې وو، یو 15 کلن زوی ایلدار او یوه 13 کلنه لور یې یانا وه. په همدې وخت کې د دې 2 ماشومانو پلار د الوتکې کپتان و، نو خپل ماشومان یې راوغوښتل او ویې ویل راشئ د الوتکې کابین یا د کنټرول ځای وګورئ. باید پوه شئ چې په هغه وخت کې ماشومانو ته د پیلوټ کابین ښودل جرم نه و، ځکه دا کار له 11 د سپتمبر وروسته منع شو. هغه ماشومان کابین ته بوتلل، ویلي مو چې کودرینسکي نږدې 10,000 ساعته تجربه لرله. نو بې تجربې پیلوټ نه و، خو نه پوهیږو چې دلته ولې یوه لویه تېروتنه وکړه. هغه خپلو ماشومانو ته وویل غواړئ د پیلوټ پر څوکۍ کښېنئ چې وګورئ د الوتکې هدایت څنګه وي. ماشومانو په خوشحالۍ وویل هو غواړو. لومړی خپله لور کښېنوله. په دې وخت کې الوتکه په اټو پایلټ یا اتوماتیک کنټرول کې وه، خو بیا هم خپلې لور ته وایي مه یاریږه، سټرینګ چپه او راسته کړه چې وګورئ د الوتکې کنټرول څنګه دی، ځکه چې الوتکه په اتوماتیک حالت کې وه، هیڅ اغېز یې نه درلود. څو دقیقې وروسته چې یانا ظاهرا الوتکه کنټرول کړه، پلار یې وویل ښه اوس ته پورته شه چې ایلدار کښېني. 15 کلن زوی د پیلوټ پر څوکۍ کښېناوه. باید پوه شئ چې په دې وخت کې د اصلي کپتان پرته چې ویده دی، په کابین کې کودرینسکي د هغه ماشومان، مرستیال پیلوټ او هغه پیلوټ هم موجود و چې د مسافر په توګه هانګ کانګ ته روان و. هغه هم کابین ته راغلی و او له نورو پیلوټانو سره خبرې کولې. دوی 3 وړه ویني چې یو 15 کلن ماشوم کنټرول ته ناست دی، خو مهمه یې نه ګڼي ځکه الوتکه لا هم په اتوماتیک حالت کې وه. حتی ماکروف چې د مسافر په توګه و کودرینسکي ته وایي غواړې ویډیو واخلم؟ هغه وایي هو واخله. پام وکړئ دا ټولې خبرې چې په کابین کې روانې وې د الوتکې په تور بکس کې ثبتېدلې. له همدې امله موږ دقیق پوهیږو چې دوی څه خبرې کړي دي. یانا چې کله د سټرینګ تر شا ناسته وه ډېر څه ته لاس نه ور، خو کله چې ایلدار کېناست نو هر څه ته لاس ور. په ځانګړي ډول د الوتکې اصلي کنټرول یا سټرینګ یې چپ، راسته، پورته او ښکته کاوه. دا 3 پیلوټان په خپلو کې خبرې کوي او هیڅ پام نه کوي چې ماشوم څه کوي. کله چې الوتکه ویني چې تر 10 ثانیې زیات کنټرولونو ته لاس وړل شوی، نو خپله له اټو پایلټ یا اتوماتیک حالته وځي او کنټرول د پیلوټ لاس ته ورکوي. اوس پیلوټ څوک و؟ 15 کلن ایلدار. کله چې اټو پایلټ بندیږي یو د خبردارۍ څراغ هم بلیږي، خو 3 واړه پیلوټان ورته متوجه نه و. ماشوم هم اهمیت نه ورکوي، ورو ورو الوتکه ښي لور ته تاویږي. جالبه دا و چې پیلوټان نه پوهېدل چې الوتکه کږه شوې ده. ایلدار خپل پلار ته وایي ولې الوتکه کږیږي؟ 3 واړه پیلوټان ناڅاپه خپلې خبرې بندوي او وایي رښتیا ولې الوتکه کږیږي؟ آیا په اتوماتیک حالت کې نه ده؟ تر څو چې دوی پوه شي څه روان دي الوتکه نور هم کږیږي تر دې چې پر خپل ښي اړخ پرېوځي. 3 واړه پیلوټان ناڅاپه پوهېږي چې حالت خراب دی. الوتکه نه یوازې ښي خواته تللې وه بلکې شا یې هم ښکته شوې وه او دوی د کابین شاته نښتي وو او نه یې شوای کولی ځانونه د پیلوټ څوکۍ ته ورسوي. یوازې ماشوم د پیلوټ پر څوکۍ ناست و. اصلي پیلوټانو نه شوای کولی ځانونه پورته کړي او کښېني، نو له شا څخه ایلدار ته ویلې چې څه وکړي. هغوی دومره وارخطا شوي وو چې ویره ایلدار ته هم انتقال شوه. هغه هم سخت وډار شو او د دوی په خبرو سم نه پوهېده. پیسکارو ځان د مرستیال پیلوټ څوکۍ ته رسوي، خو جاذبې دومره ښکته کشاوه چې یوازې یو لاس یې کنټرولر ته رسیږي. کله چې د الوتکې کنټرول داسې لاسه وځي دې حالت ته سټال وایي، چې که پښتو ته یې وژباړو معنا د الوتکې سقوطي حالت کېږي. ایرباس A310 یو اتوماتیک سیستم درلود چې کله الوتکه سټال شي نو هڅه کوي چې د الوتکې پوز یا مخکنی برخه ښکته کړي او الوتکه برابره کړي، خو دلته دې کار ګټه نه درلوده. په دې وخت کې الوتکه هڅه کوي ځان برابر کړي، خو ایلدار لا هم لاسوهنه کوي.
مرستیال پیلوټ هم یوازې یو لاس کنټرول ته رسولی شي او هڅه کوي الوتکه برابره کړي. خو د ایرباس اتوماتیک سیستم دلته تیروزي او د دې پر ځای چې الوتکه برابره کړي ناڅاپه د الوتکې پوز یا مخکنۍ برخه ښکته غورځوي، یعنې الوتکه د ځمکې پر لور غوپه وهي. هغه هم په دقیقه کې د 40,000 فوټو په سرعت، یعنې ځمکې ته تر رسیدو یوازې تر 1 دقیقې هم کم وخت پاتې و. کله چې د الوتکې مخکنۍ برخه ښکته ځي په کابین کې چغې او شور جوړیږي، ټول یریږي یو بل ته وایي څه وکړو. په همدې شېبو کې چې الوتکه ځمکې ته غوپه وهي پیسکارو په خپل وروستي ځواک هڅه کوي کنټرول راکش کړي چې د الوتکې مخکنۍ برخه پورته شي او بریالی هم کیږي. پوز یې لږ پورته کیږي او الوتکه تقریبا برابره شي. کودرنسکي سمدستي خپل زوی د پیلوټ له څوکۍ پورته کوي او خپله کینی، خو پیلوټ دومره وارخطا و چې پوز یې ډیر پورته کش کړ او الوتکه بیرته پورته لاړه. همدا کار سبب شو چې الوتکه یو ځل بیا سټال شي. د ایرباس اتوماتیک سیستم چې ویني الوتکه بیا سټال شوی هڅه کوي سم یې کړي او بریالی کیږي. الوتکه بیرته برابره کیږي خو ناوخته شوی و ځکه له ځمکې سره تر 100 متر هم واټن کم و. نور وخت نه و چې الوتکه بیرته پورته کړي او الوتنه دوام وکړي. له خپلو 15 مسافرو سره په ډیر سرعت A310 الوتکه له ځمکې سره ټکر کوي او په هماغه ثانیه ټوټې ټوټې کیږي او هیڅ څوک ژوندي نه پاتې کیږي. اوس اصلي کپتان چې ویده و ولې مرستې ته رانغی؟ غوښتل یې راشي خو نشوی راتلی. کله چې الوتکه پورته شوې وه داسې وه لکه چې د یوې ژورې ساه څخه پورته کیږي. ممکن نه و. دا ټوله پیښه چې موږ تاسو ته بیان کړه یوازې په 2 دقیقو کې شوې وه، یعنې دومره وخت نه و چې اصلي کپتان ځان کابین ته ورسوي. د پیلوټ وروستی ثبت شوې جمله دا وه چې کودرنسکي وایي هر څه سم دي یوازې آرام آرام یې پورته کش کړه. یعنې دوی بیرته د الوتکې کنټرول ترلاسه کړی و خو ناوخته شوی و ځکه هغوی لا د مخه ځمکې ته رسېدلي وو. البته دلته د کودرنسکي تېروتنه منطقي ده ځکه هغه وارخطا و وروسته کنټرول ترلاسه کړ خو د الوتکې سرعت او له ځمکې فاصله یې کم اټکل کړې وه او پوه نه شو چې یوازې 1 ثانیه پاتې ده تر څو ځمکې ته ورسېږي. ډیر تجربه لرونکي او ماهر کسان معمولا همداسې تېروتنه کوي ځکه په ځان ډیر باور لري. خپل ماشوم ته وایي راشه سرنګ ته کښېنه. مثلا د چتبازۍ ډیری مرګونه هم د تجربه لرونکو او مسلکي کسانو وي. ولې؟ ځکه هغوی ډیر ډاډه وي په داسې خطرناکو ځایونو کې چې باید هر څه چک کړي، له ځمکې سره خپل واټن کم اټکلوي او د چتر لاس ته ناوخته کشوي چې بیا نور وخت نه وي پاتې. راځو خپلې اصلي کیسې ته. الوتکه دومره سخته له ځمکې سره لګېدلې وه چې د ډیرو جسدونو پیژندل سخت شوي وو. کله چې دا پیښه وشوه هیڅوک نه پوهېدل چې ولې داسې وشول. ویل کېدل چې دا به حتما یو ترهګریز برید وي ځکه نوې الوتکه او تجربه لرونکي پیلوټان ولې باید داسې وشي او سقوط وکړي. څو اونۍ وروسته چې تور بکس ولوستل شو دقیقا معلومه شوه چې څه پیښ شوي وو او 100 په 100 کې پړه پر پیلوټانو واچول شوه. یو ویده شوی وو، بل خپل ماشوم سرنګ ته کېنولی وو او دریم له نورو سره د زړه خواله کوله. البته د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې یا IATA ایرباس هم د دې الوتنې په اړه خبرداری ورکړ او ویل د الوتکې اټوپایلټ یا اتوماتیک سیستم باید دومره اسانه غیر فعاله نشي. که غیر فعالیږي هم باید یو لوړ الارم یا د خطر زنګ ووهل شي چې ټول پرې پوه شي. ایرباس خپله هم دا پیښه د A310 په سیمولیټر کې وازمایله تر څو وګوري چې څه شوي وو. هغوی دې نتیجې ته ورسېدل چې که پیلوټانو هغه حالت کې هیڅ شي ته لاس نه وای وروړی الوتکې به خپله ځان برابر کړی وای. خو ځکه چې هر چا بېلابېلو شیانو ته لاس وروړ او 15 کلن ماشوم هم په خپل ډول کنټرول کاوه نو الوتکه مغشوشه شوه او سیستم یې ګډوډ شو. اوس بیا هیڅوک د داسې څه اندېښنه نه لري ځکه د سپټمبر له 11 وروسته هیڅ چاته اجازه نشته چې د پیلوټ او مرستیال پرته د الوتکې کابین ته ننوځي او د کابین دروازه باید تل قلف وي. که یو پیلوټ تشناب ته هم ځي باید یو خدمتګار کابین ته داخل شي او تر بیرته راتګ پورې هلته پاتې شي، نه دا چې سرنګ ته کینی بلکې یوازې د دې لپاره چې پیلوټ یا مرستیال یوازې پاتې نشي. پوهیږئ دا قانون د کومې پیښې وروسته جوړ شو؟ د جرمن وینګز د هغې پیښې وروسته چې هغه ډارن پیلوټ ترسره کړې وه چې په راتلونکي کې به پرې ویډیو جوړه کړم. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ د ملاتړ لپاره چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ.